نجونې د ژوند په کومه دوره کې تر ټولو زیات شهوت لري؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. نجونې د ژوند په کومه دوره کې تر ټولو زیات شهوت لري او جنسي اړیکه خوند ورکوي؟ لکه څنګه چې تاسو به اورېدلي وي چې اکثره انسانان یعنې هغه هلکان یا که نجونې وي په خپل ټاکل شوي هدف یا هم په ټاکل شوي عمر کې دوی د جنسي اړیکې ډېر شوقي وي، خو اکثره بیا په دې نه پوهېږي. د ښځینه د شهوت د ژوند په مختلفو دورو کې په مختلفو کچو کې جریان لري. په ځینو دورو کې داسې وي چې دوی د شهوت اوج تجربه کوي او په ځینو کې بیا ورو ورو نور د دوی شهوت ختمیږي. په 19 کلنۍ کې د ښځو شهوت ډېر ژور وي او په همدې حالت کې لیونی مطلب د کنټرول څخه وځي او د ښځې په دې وخت کې په هر څه د ځان د آرامولو لپاره هیله نه کوي. یعنې که دوی مخې ته هر څه ورشي خو دوی خپل شهوت پرې ختموي او پرې باسي. له دې سن نه نیولې تر 28 کلنۍ پورې د دوی د شهوت ډېر لوړ وي. دوی په دې دوره کې لیونی شهوت لري، خو له دې وروسته بیا د دوی شهوت عقل کېږي، یعنې په عقل سره کار کوي او آرامه وي، په بیړه کوروالی نه کوي او هر څه آرام کوي. او که چېرته په 45 کلنۍ کې څخه واوړي بیا نو ښځې ته بیخي شهوت نه ورځي یا ډېر کم شهوت لري، ځکه چې کله یې عمر 50 کلنۍ ته نږدې شي یا څو کاله ترې واوړي نو بیا ښځه شنډېږي، یعنې بالکل کوروالی خوند نه ورکوي او نه یې هم شهوت وي. یعنې اکثره خلک چې کله د عمر په لحاظ باندې دوی د خپل عمر څخه واوړي، هغه که ښځې وي که نر وي د دوی شهوت مړ کېږي او هېڅ یې کوروالی یا سیکس کولو ته زړه نه کېږي. چې دغه د دوی نښې دي چې کومې نجونې په کوم وخت کې ډېرې ګرمېږي او کومې زر سړېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.